له موږ سره داسې یو شخصیت میلمه ده چې د هغه تعارف ته به هیڅ اړتیا نه وي. نورستان ولایت نیم اصل کې په لغمان کې دنیا ته راغلی ما. د تبلیغ او د اسلام طریقې د رسولو لپاره بېلابېلې لارې دي چې خلک وایي خدای ناست اسلام بد دی او ته مقابل د څه شي. ډېری خلک دا ارمان لري چې هم دین ته خدمت وکړي. که ته عیسویت مخکې عیسویت وایي که چې ته ښځه سرلوسي وي او د نرمه خبرې کوي حتی صرف خبرې کوي سره کل کوي. د اسلام دعوت تاسو یادوري وکړله. په ټول دنیا کې 4200 ادیان دي چې کوم مشهور دي. ته د چا په پرتله ما ته وایي چې اسلام صحیح دین نه دی. ما ته یو مثال وړاندې کړم. تاسو یو جلا د دعوت لپاره لاره لرئ. دا مو ولې جلا لاره انتخاب؟ ته مو د ذاکر نایک ډېر جنګ راته نسبت دی هر چا نه او واحد دلیل چې زه چپ کولم زه ستا امیر یم چپ شه بس خلاص که نه ځکه چې مو هغه اختلافات درلودل په بعضې موضوعاتو کې چې هغه میډیایي شته دی چاته ووایي هغه کسان څوک چې نه پوهېږي خبرې یې پکې چون آخري پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي. دا زموږ وظیفه ده چې اسلام پیغام خلکو ته ورسوو. آیا اسلام ته په دغه کچه باندې اوس وخت کې دعوت روان ده؟ یهودیت چې دی هغه دعوتي دین نه دی. یهودیت ته څوک هغوی دعوت نه کوي فقط ته به یهود پیدا کېږي. ځینې ستاسو منتقدین دا فکر کوي چې دغه شتمني مو له قمر بنسټ څخه لاسته راوړې ده. که څوک هم وایي چې رحمت الله نورو ژوند مزید او چړچي دي زما په تګ زما ځای ته راشه لکه ماشوم به وژاړې. دا حقیقت وایم.